دوه د کرکټ ډیر تازه ښکلي او په زړه پورې خبرونه د افغانستان او آیرلینډ د لوبو د خپرېدو په زړه پورې حال راشد خان یو ځل بیا د نړیوالو په خوله سره ټکی شو. هیله دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې مطلب در سره شریک کړو، که چیرته د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو همدغه چینل په خدمت کې دی، ضرور در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ د افغانستان، پاکستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سپورټي مطالبو څخه خبرونه خپروو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې افسانوي الراونډر راشد خان هم د خپلې پیاوړې توپچونې او توپوهنې له امله مشهور دی او له افغانستان څخه سربیره په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري. په ځانګړې توګه په هند کې او په استرالیا هیواد کې زیات شمېر مینوال لري. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې د راشد خان ستاینه کړې ده او د هندۍ لوبډلې پخواني ویکټ ساتونکي او توپوهونکي ایم اس ډوني سره یې د هغه هلیکوپټر شاټ مقایسه کړی دی. ویبپاڼې لیکلي دي هر څوک په دې قانع دی چې راشد خان په توپوهنه کې په ترتیب سره شاټ وهي. ویبپاڼې وروسته لیکلي دي په ځانګړې توګه د هند پخواني لوبغاړي ایم اس ډوني ستر شاټ یعنې هلیکوپټر په غوره او ښه انداز سره وهي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان په خپل ټویټر اکاونټ باندې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي راشد خان هلیکوپټر شاټ وهي. راشد خان له یادې ویډیو سره یوه پوښتنه هم کړې ده او لیکلي دي آیا دا هلیکوپټر شاټ دی؟ زه فکر کوم راشد خان چې زیات وخت توپ اچونه کوي او کله کله ورته د توپوهنې چانس برابر شي، بیا نو بریدګره توپوهنه نندارې ته وړاندې کوي. دغه لیګ بریک توپ اچوونکي د خپل ګوګلي بال سره د نړۍ سترو توپوهونکو ته د توپوهنې پر مهال ستونزې جوړې کړي دي او هغوی له خطر سره مخ کړي دي. د یادولو دا چې راشد خان سږ کال د استرالیا په تجارتي لیګ یعنې بیګ باش کې د اډلایډ سټرایکرز لوبډلې لپاره په ټاپ اډر کې توپوهنه ترسره کوله. دویم خبر دا چې د افغانستان اسلامي بانک او د افغانستان کرکټ بورډ ترمنځ د افغانستان او آیرلینډ د راتلونکو سیالیو په اړه هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به یې د افغانستان اسلامي بانک د یادو سیالیو ټایټل یا عنوان مالي ملاتړ وکړي. د دې هوکړه لیک له مخې چې د افغانستان اسلامي بانک د بازار موندنې او سوداګریزې برخې مشر سلیم رحیمي او د کرکټ بورډ د عمومي ریاست اداري مسؤل حامد رشیدي ترمنځ لاسلیک شو. د کرکټ دغه سیالۍ به د 2020 کال د مارچ میاشتې له 4 تر 10 نیټې د هند په نویدا ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان اسلامي بانک د 2020 کپ په نوم یادیږي او دغه لوبې به له ملي سپورټ تلویزیون څخه په ژوندۍ او قانوني بڼه خپریږي. څه موده مخکې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره ګرمه شوې وه چې ګواکې آیرلینډ له افغانستان سره لوبې نه کوي، خو دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه شوې او آیرلینډ خپله لوبډله افغانستان سره د لوبو لپاره هند ته واستوله. نو زړه ته رانږدې مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.